د جرمني ژبې مرکب توري د جرمني ژبې مرکب توري څه معنا ورکوي؟ دی ډیفټانګ هغه غږونه چې د دوو تورو له یو ځای کېدلو نه رامنځته کیږي. لکه دلته هم یوه بیلګه ده چې ای دوه توري سره یو ځای سوي دي. کوم غږ یې جوړ کړی ده؟ د ای غږ یې جوړ کړی. داسې چې کله دوه توري یو ځای کیږي نو کوم غږ ورکوي؟ تعریف یا څنګه لیکل شوی؟ مرکب توري هغه تورو ته ویل کیږي چې له دوه یا ډیرو تورو څخه جوړ شوي. د مرکب تورو پیژندلو سره به تاسې ته د جرمني ژبې د لیکنو لوستل لا ډیر اسانه شي. مرکب توري هم په غږ لرونکو توري او بې غږه تورو ویشل شوي دي. ای 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 او ای سره یو ځای سوي دي. کوم غږ یې جوړ کړی دی؟ د ای غږ یې جوړ کړی دی. لکه مایس 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 جوار. ای او او سره یو ځای سوي دي. چې جوړ کړی ده؟ او باو او او باوخ باوخ ب ا او سی ها باوخ باوخ خیټه. لکه دا دواړه یو ورسره اوملاوت ده او هم یو ورسره ساده غږیز توری ده. بوی 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 بوینه بوینه بوینه. دا هم د آی په شکل باندې یا د آی غږ لري. آیمه آیمه آیمه. ډیری وخت دا له دې سره اشتباه نیول کیږي چې دا بل غږ لري او دا بل غږ لري. دا دواړه یو غږ نه لري. وګورئ دلته دا یو د بل سره توپیر لري. دا دواړه د دې دوه غږونو هم فرق کوي. یو یې د ای او یو یې د آی. لکه دا یې آی ده، مخکې مو ولیده چې ای و. دا یې د ای تلفظ ده. دواړه ای ای لکه کریگ 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 کا ار ای ا گی کریگ کریگ. ای او او کوم غږ ورکوي؟ ای او او اوی 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 اویله 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 اویله. او او ای کوم غږ لري؟ دا دواړه که څنګ په څنګ راسي دا کوم غږ لري؟ روی روی روینن روینن یا روینن روینن کنواله. بې غږه مرکب توري کوم دي؟ هغه خو غږیز مرکب توري وو. او بې غږه مرکب توري کوم دي؟ که څې ها یو ځای سره ولیکل شي نو کوم غږ ورکوي؟ دلته په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل غږونه لري. د بېلګې په ډول دغه ځای کې دغه اوس مثال چې ده خې ده، بل ځای کې کېدای شي یو بل غږ ولري. راځو څې ها بوخ 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 کتاب بوخ کتاب بوخ کتاب. دلته څې ها د چې تلفظ ورکړي. څې ها څې ها لکه چټ چټ څې ها چټ. په فرانسوي لغتونو کې کوم لغتونه چې له فرانسوي ژبې نه راغلي د الماني ژبې ته، هلته بیا شین ویل کېږي. لکه شانس شانس شانس
چانس. هغه لغتونه چې له یوناني ژبې نه راغلي وي هغه بیا کاف تلفظ کیږي. هلته دا دوه توري کاف تلفظ کیږي لکه کرست، 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 کرست. د څ ها اس کوم غږ لري؟ س. لکه دلته زکس، 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 شپږ، زکس، شپږ. نور ټول مرکب توري همداسې ګورو. څ کا که یو ځای راسي، څ کا که یو ځای راسي نو کوم غږ لري؟ دا هم د کاف غږ ورکوي لکه څوکه، 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 بوره، څوکه، بوره. د ت که یو ځای راسي کوم غږ لري؟ د ت که یو ځای راسي هم د ت غږ لري لکه شتات، شتات، شتات. ای ار که یو ځای راسي دا تقریبا په جرمني ژبه کې تاسو به ډېری وخت هغه ارټیکل اورېدلی وي چې دی ورته وایي، ولې دیر ورته نه وایي. لیکل کېږي دیر خو څه تلفظ کېږي لکه هې غوندې تلفظ کېږي. دلته همداسې عادله، 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 عادله. که چېرته څه رقم چې لیکل شوی تاسو تلفظ کې باید به ووایئ عادلر، عادلغ، عادله، عادله. دا ډېر کارول کېږي ځکه چې موږ هر ارټیکل وایو چې هغه نارینه نوم وي نو دی ورسره کاروو. دا دواړه که چېرته یو ځای راسي اصلا داسې دی چې دا ګې د ای نه وروسته راسي نو ځینې وخت د ښین، ځینې وخت د بعضې خلک ګې هم تلفظ کوي، بلیش یا بیلیک یا بیلیک داسې تلفظ کېږي. پی ها، پی ها د فی غږ لري لکه فی، 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 زیک. دا فیزیک نه ده، فیزیک، فیزیک. پی اف، پی اف دا هم د فی معنا لري، پف نه کېږي، فی ده لکه فعل، اس، فعل، اس. دلته تلفظ هم ورسره لیکل شوی. س اس ها د شین غږ لري لکه شوله، شوله، شوله. س اس ها لکه شوله. کله چې د لغت په پیل کې د اس نه وروسته پی او ټې راشي د اس توری د شین په ډول تلفظ کېږي. کومو تورونه مخکې؟ که چیرې د پی او ټې تورونه مخکې راسي لکه شپ، 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 شپراخ، شپراخه، شپراخه. اس پی ا ار څ ها، شپراخه. استې، استې هم شین ده لکه شتوتګارت یو ښار د جرمني کې یا مرکزي ښار د باډن وټنبرګ ایالت. شتوت، شتوت ګارت، شتوت، شتوت ګارت. oder Student، Student. داسې هم. دا درې واړه یا څلور واړه توري چې یو ځای شي څه ورکوي؟ سیون، 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 سیون. لکه انفورماسیون، 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 انفورماسیون معلومات، انفورماسیون معلومات. تی اس سی ها دا د چی غږ لري لکه دویچ، 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 دویچ.
او تی ها تی ها هم د تی غږ لري لکه اپوتیکه 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 تی چت د څ غږ لري لکه زڅ زڅ جمله زڅ جمله د جیم غږ په جرمني کې هم مرکب غږ د دوی نه لري که تاسو یو نوم ورته ورکړئ که هغه جان وي موږ په انګلیسي لیکو داسې جان دوی ورته یان وایي ته یان ویل کېږي یعنې جیم دوی نه لري دې لپاره چې جیم جوړ سي نو باید دغه کمبیناسیون یا څو توري یوځای سي چې د دې غږ جوړ سي لکه تاجکستان تاجکستان تی اس تی ها تاجکستان داسې لیکل کېږي تی ا دی سی اس سی ها ای کا ای اس تی ا ان تاجکستان دا د تورو پیژندنه او غږونه یې که چېرته بیا هم تاسو پکې ستونزه لرئ کولی شئ راته ولیکئ او یا هم د لومړي کورس او د دې کورس درسونه بیا سره وګورئ تر څو وکولی شئ چې ټول غږونه صحیح وپېژنئ تر بیا ښې چارې